السلام علیکم. درنو دوستانو، یو خوږو ملګرو، تاسو ته ښه راغلاست وایم رحماني افیکس ته، او هیله ده چې ټول صحتمند شئ. دوستانو راځئ په فارکس باندې، البته زه غواړم چې تاسو ته یو پلیلیست جوړ کړم په دې چې یو ویډیو ما تاسو ته جوړ کړی و، هغه د اجزاکو لپاره و. البته یو ډېر وخت مخکې نو ما ویل چې یوازې یو داسې یو شی جوړ شي چې تاسو ته لاره چاره معلوم شي چې فارکس څه شی دی او څنګه جوړېږي او څنګه کېږي او څنګه دا بزنس ترسره کېږي، او یو لاره چاره تاسو ته معلوم وي. او هغه نه بعد نو زه په دې باندې بوخت وم چې زه تاسو ته نورو معلومات هم جمعواري کړم، او تر څو په دې فارکس باندې موږ وغږېږو، البته په ټول ټریډینګ په سیستم باندې او د ټریډینګ په هکله باندې چې تاسې غواړئ چې پوه شئ په پښتو کې، نو دغه چینل تاسې لپاره جوړ شوی دی او ستاسې چینل دی، او تاسې ته د دې لپاره چمتو دی چې هغه څه موارد چې په ټریډینګ پورې اړوند کېږي او یا هم د فارکس په موضوعات باندې، په کرپټو کرنسي په موضوعات باندې، هغه څه چې زه پوهېږم او تاسو ته دغه چینل در رسوم. هیله ده چې موږ ته راوسئ، او دغه چینل ستاسې دی او زموږ د ټولو دی، او هیله ده چې تر پایه ما سره معلوم شئ. صحیح ده؟ نو دوستانو، د هغې ویډیو چې د زدهکړو لپاره دی، تاسې کولی شئ هغه وګورئ، او د هغې لینک په دې ډسکرپشن کې تاسو سره اډ کوم، او تاسې کولی شئ لاړ شئ او ویې ګورئ. او د دې پخوا کې د نه وروسته زه په فارکس باندې په نور موضوعات باندې غږېږم. یوازې دا نه ده چې مثلا اوس دلته یو څو دقیقو لپاره یوازې په شارټ کټ په ډېر په لنډ مختصر معلومات تاسو ته د هر یو سیکشن باندې زه غږېږم، او که څوک نوی تاسې موږ سره یو ځای شوي یاست، نو تاسو ته به لا ډېره روښانه شي، او که څوک پخوا دي نو هغوی ته به هسې هم څه نه څه نور معلومات هم اضافه شي، او د سره سره دا به فرش شي ورته. نو راځئ نور نه تم کېږو، مخته ځو او په فارکس باندې وغږېږو، او نور موضوعات هم په دې اړوند بحث کوو. او په دې ویډیو کې به تاسو ته زه په فارکس باندې لږ معلومات درکوم، د فارکس هرارکي باندې مو وغږېږو، او د فارکس ګټه څه شی دی او ولې موږ کوو، او څوک شامل دي په دې باندې. نو دا سریز او دا پلیلیست ادامه لري، او د دې سره سره نور هم موضوعات په دې کې شامل دي. البته په دې ویډیو کې نه، په راتلونکو ویډیوګانو کې زه تاسو ته البته شپږ او اووه دقیقو شاوخوا کېدای شي دا ویډیو لږ اوږده شي، تر څو دا یو انټروډکټري او یا هم نور موضوع باندې وغږېدلم، او نور ویډیوګانې به انشاءالله لنډ او ډېر مختصر وي، تاسو ته تر څو خسته کن تمام نشي. راځئ مخته ځو او تر پایه راسره اوسئ. ښه، what is forex trading؟ نو فارکس ټریډینګ څه شی دی؟ ګورئ، خپله فارکس د یو انګلیسي کلمه ده، دا په د دوو شارټکټ لکه لغتونه دي چې د هغې له لغتونو څخه یو شارټکټ جوړ شوی چې د فارکس، یعنې فار په معنی د فارین او ایکس په معنی د ایکسچینج. نو د خارجي اسعارو د تبادله او یا هم د خارجي اسعارو راکړه ورکړه چینجز تبادله، دته موږ وایو چې دی فارین ایکسچینج. د کرنسۍ د خارجي اسعارو د نورو د تبادلې په اړه باندې دا څه کوي، دا په دې معنا ده، او دا سره د دواړو کلمو څخه اخیستل شوی دی. فارکس د کرنسۍ په معنا ده، او یعنې پیسې اخیستل او خرڅول. صحیح ده؟ نو مثال په ډول تاسې یو هېواد ته ځئ، مثال تاسې یو اس ته ځئ، یونایټډ سټیټ ته ځئ، او هلته د رخصتیو لپاره، او یا هم د ټورسټ په حساب باندې سفر کوئ، او یا هم تاسې هلته اوسېږئ، نو څه کوئ، تاسې هغه خپل محلي کرنسۍ چې مثال په ډول زموږ افغانۍ دی، او د دې پخوا کې موږ هغه اخلو، او څه کوو، هلته به موږ باید چې هلته خرڅ کړو، او په مقابل کې څه واخلو، ډالر. نو چې ډالر تاسې واخلئ، نو دا ډالر به تاسې څه کوئ، هلته به کاروئ. که چېرته ډالر تاسې ونه لرئ، نو هلته څه شی کوئ، تاسې هغه اړتیاوې او خپل ضرورت نه شئ پوره کولی. دا یو مثال شو. او یا بل مثال تاسو درکوم، یو کمپنۍ دی، مثلا اے بي سي کمپنۍ دی، اے بي سي کمپنۍ دی، نو دی په افغانستان په کلکار کې، نو دی څه کوي، ځینې